بیا فرمای وعق الرجل اباه، ار سړی با د خپل پلار نافرمانه شي، پلار به خفه کوي، وبر صدیقه مرګره به خوشحالی. اجری ته به وی سی آر ټي وی راوړي، پلار به ورته ډېر وایي مه کوه بچیه دا کار مه کوه، یاره پلار هر څه کې ستا کار دی، خو دا ملګري انډیوالان راغلي اوس دا خو نشم خفه کولی. نو پلار خفه کې خو ملګري خوشحاله کړي. بیا فرمایي وجفا امه واطاع زوجته، دا مور نافرمانی به کوي، مور سره به ظلم کوي، خو خپله ښځه به خوشحالی، د ښځې به خیال ساتي او مور ته به ډېر سپک نظر کوي. معزز سامعین وګورئ د مورګانو خیال ساتئ. دا ټول شروع دي، تاسو ګورئ ورته. واتخذ الظلم فخرا، ظلم به فخر وګرځېږي. تاسو اوس ګورئ دا بدماشان څومره کاږه کاږه به رواني، ولې داسې د دین څه کار کړی چې دی پې فخر کوي، خو ظلم یې کړی، ډاکه یې کړی، لارې شلولي، قتل یې کړی، او څومره برید پې تاوی او درې څلورې نورم لوچکان ځان پسې کړي چې په لاره باندې ځي. نو دا ظلم فخر ګرځي ځان دپاره چې زه خو هم یو څوک یم که نه، چې زه هم داسې کارونه کولی شي. وبیع الحکم، فیصلې به خرڅولی شي، قاضیانو ته چې ورشي فیصلې چې کوي نو درته به اشارې وکړي، ګوتې به لاس کې درکړي درته، نو دا یو به زرګوني، دا یو به دوه زرې، دا یو به کوي، دا ورکولی شي خلک یې د خپل کار کوي. وکثر الشرط، پولیسان به ډېر شي، شرطه پولیس ته وایي ښه، پولیسان به ډېر زیات شي. نو تاسو ګورئ څومره پولیس دي. پخوا به د بادشاه دومره پولیس نه وو، خو یو پولیس به چې ټول کلي ته لاړو نو ولسوالي به یې ځان سره روانه کړې وه، یاره وایي حکومت څوک را لېږلی دی که نه، ټول به ته ډارېده. اوس څومره پولیسان دي، خو چې راشي نو همغه مشرانو ته خورۍ کېږي. واتخذ القرآن مزاميرا، قرآن به شپېلۍ وګرځول شي. قرآن به داسې قارین وایي چې د شپېلۍ په شکل اړی رایې به یې دا غړانګې به ورګې کوي، خلک به خوشحاله وي. د قاري باسط قرآن مې اورېده، ډېر ښکلی قرآن یې وي. صاحبه د قاري باسط په قرآن په تا لعنت ورېږي، رحمت نه ورېږي. قاري باسط چې قرآن وایي یا د هغې سره دا بعضې نور قاریان دي د ایران او د بل دي، که تاسو اورېدلي تیاره شپېلۍ ده، دغلته ورته غوږ مږ د لږ بهروزه چې ستا غوږونو ته قرآن راځي، الفاظ د قرآن به ستا غوږ ته نه راځي او شپېلۍ به ستا اواز ته راځي ستا غوږونو ته. نو دا قرآن شپېلۍ ګرځول دي. ګورئ په داسې شکل قرآن وایه چې د قرآن هغه الفاظ ادا شي، خپل ډول آواز ته پکې خیر دی زینت ورکه، خو غړانګې او بېځایه اوږدول، بېځایه لنډول، شپېلۍ شکل ورکول، دا د قیامت علامه ده، دا شریعت کې ناروا دي. څه ورځې وړاندې په شاه فیصل کې د حافظانو یو مقابله وه عالمي، قاریان به ورته تلي، وی د مصر او د بار ملکونو چې څومره قاریان راغلي وو ګیرې چټې والې یو ډېر ښه قرآنونه یې وي. نو څه فایده شور باندې چې عمل دې دغه دی. رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنه، ډېر کله چې قاري به قرآن وایي خو قرآن به پې لعنت وایي، نو همدقه قاري دی که نه چې عمل په قرآن نشته دی او لګیا دی قرآن وایي. والمساجد طرقا، جماعتونه به لارې وګرځېږي، بانډو کې شته دي، تاسو به ګورئ کلیوال ټول په جماعت کې لاره جوړوي. نو فرمایي فلیرتقب عند ذلک ریحا حمراء، نو باید انتظار دي دا خلکو کې چې دا علامې رالې د یو باد ګرم، وخسفا او د خسف انتظار دی وکړي، ومسخا د مسخ انتظار دی وکړي، وقصفا او د قذف انتظار دی وکړي، وآیاتنا او د لسو علامو انتظار دی وکړي. خسف څه ته وایي؟ کلی به په ځمکه ډوبېږي، لوی لوی خارې به په ځمکه دننه شي. درې لوی خسفونه دي، خسفم بالمشرق، مشرق دی علاقو کې به یو کلی په ځمکه ډوبېږي، خسفم بالمغرب، مغرب کې به یو کلی په ځمکه ډوبېږي، خسفم بجزیرة العرب یا بالبیضاء، عربو علاقه کې به یو کلی په ځمکه ډوبېږي، سره د خلکو به په ځمکه ننوځي. ومسخن، په دې وخت کې انتظار د مسخې کوئ. مسخ څه ته ویل کېږي؟ بیا به د خلکو نه شادوګان او خنزیران جوړېږي. تاسو ته ما یو حدیث مخکې ویلی، رسول الله مبارک د ابوهریره روایت دی، یمسخ قوم من امتي، زما په امت کې به یو قوم مسخه کېږي په آخره زمانه کې، قررته وخنازیر، شادوګان او خنزیران به ترې جوړېږي. چا ورته یا رسول الله واشهدون ان لا اله الا الله وانک رسول الله ویصومون، دا خلکو نه چې شادوګان او خنزیران جوړېږي کلمه به وایي او روژې به نیسي. رسول الله مبارک ورته وایي نعم، او کلمه به م وایي روژې به م نیسي، شادو خنزیر به ترې جوړېږي. فما بالهم یا رسول الله، چا ورته وایي څه وجه ده چې دا شادو خنزیر ته جوړېږي؟ قال یتخذون المعازف والقینات والدفوف، دی به صحیح باجې به لګوي،
دی با چمبی غگی ډولونه بغگی او دی والقینات جنکی بگڑی ویشربون الاشربا او دی با شراب خورینی کئی فباتو علی شربهم ولههم دشپی بی دمانی گڑولی اجراگان بی گڑولی دمامی بی غگولی شراب بسکلی پری بشپتی رکی فاسبحو وقد مسخو قررتو وخنازیر چه سبیشی کنا نو دا چانا بشادوگان جوڑی دا چانا بخنزیران جوڑی سار بودا پراتی چرا پاسی کی سوک بخنزیر و سوک بشادوی دا حالات رسول اللہ مبارک العیاذ باللہ دا روغجن ندے اگر چه سا علامی ویلی طول رشتے کی گی بیدار شد خبر تودی لحویاتونا زان وساتی گوری